دا غینه بعد روایت ته د جعفر ابن محمد چې د معروف ته په صادق سره د خپل پلار د روایت نقل کوي او د پلار مونږ تذکره کړې و مخکې د پلار چې دی هغه محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابو جعفر الباقر مشهور امام دی او د حسين رضی الله عنه وسیع دی د علي بن ابي طالب څه دی کړه وسیع دی د پلار دا خبره کوي مرسلا دا روایت مرسل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کوي مرسل دی نه نه دی لکه دا خو د حسین رضی الله عنه وسیع دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوم ځای کې ملاو شوی دی دې ته مرسل روایت دې دا خبره کوي د پلار د جعفر د پلار محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت 3 حثيات بيديه جميعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچی کله مړی خخ کو قبر ته به مړی واجو به خاوره اچوله نو درې چونګه خاوره د لاسونه به دواړه داسې لپې کړي وي او درې چونګه خاوره به په قبر باندې اچوله دا دغه طریقه وه د حدیث ګوره سندن کمزوره معنی صحیح ده د نور روایتونه دا خبرې ثابتې دي صحیح روایتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه درې چونګه خاوره به په قبر باندې ور اچوله وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم چې کله مړ شو او خخې کو نو د هغه په قبر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوبه چڼکاو کړي وي نوستې وي اوبه پې شیندلې وي ووضع عليه حصبا او بیا پې د خوړ کاڼي ایښودي په قبر باندې څه ایښودي د خوړ کاڼي د وړه وړه کاڼي چې دا روایت امام بغوی راوړی دی او امام شافعي هم راوړی دی ما مخکې وي چې دا حدیث سندن کمزوری دی خو دا مسلې د نورو حدیثونو نه ثابت دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه دا درې چونګه خاوره به ولې ور اچوله اشاره ده دې ته چې څه نه څه شرکت پکې وکوي که نور نشي کولی نو درې چونګه خاوره راواله او پرې مړي ور واچوه چې کله به خاوره ور واچوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بس په اوله کې راغی درې چونګه خاوره به ور واچوله نو بیا که چاته موقع میلاو شي د کشۍ او د بیلچې یو صحیح ده که میلاو نشي نو درې چونګه خاوره اگر راواله په قبر باندې ور واچوه څه حق ادا کړي دی مړي دویمه مسله دا ثابته شوه چې دا جایز دي چې قبر باندې اوبه وشیندي یا وینولي پې او فایده د هغې صحیح خاوره کلکه شي بعض وی چې دا مړی تږی نه شي دا بعض صوفیان حضرت پکې ده وي او قبر پرست او موږ په خپله لیدلي دي دا بعض چې دی نو په قبر باندې به یخې اوبه وراړي وایي دا چې په یخې اوبه ور واړی نو مړي ته دې فایده رسي لکه ګوره که ته پې دا ټولې دنیا دا واورې کېدی که نه او پوره ټانکۍ د اوبو ورته ولګېد دا ورته هېڅ فایده نه ورکوي چې څوک پرې هغه عمل نه یې کړی خبره ټوله د اعمالو د دې نه ده چې تا پې ورپاسې اوبه یخې ور اچولي دي ګرمې دي نو د اوبه د دې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې نوستي دي چې دا خاوره کلکه شي دې دپاره دي بس او بعض نیم به لګیا دومره اوبه هم نه وراړی چې ته دې خټه جوړه کړي او دا چې ډېر لګیایي که نه دا چې ډېر لګیایي دې هم ګوره خبر نه دې مسلې د ذهن کې هم دی چې دا قبر باندې اوبه ور اچول صاحب دې مړي له به څه فایده ورکوي به دا بالټۍ ډکې او دا نو خو به دغه پاتې دا بالټۍ به وایي چې نسکور کوی دومره اوبه ونوله په قبر باندې چې دا خاوره کلکه شي بس درېیمه مسله دا ثابته شوه چې بیا پې له پاسه کاڼي ایښودی شي حسبه هغه کاڼو ته وایي چې د خوړ دا واړه واړه کاڼي چې نو د دې هم دا فایدې چې یو خو دا قبر کلک شي او دویمه دا چې دا قبر ورانیږي نه ژر او درېیمه دا چې پته لګي چې دلته څه دی دلته قبر دی نو قبر باندې دغه کاڼي ایښوده دا جایز دي دا واړه واړه کاڼي
اپا ای که هم دا نکه چه بی قیمتی کانی راوڑا و دا آغا زین راوڑا و دی جنو کانی پی که دا دیر تکا فائدی دا دو دری ما ذکر کر دا بکیم نیشتی چی تا قیمتی کانی راوڑا جو دا جو قبر والا تا ثواب بلوش و اجر باغا تا دیر ملاوی نا که دا کانی پی کیم ندی سا خبرانه دا که دا کانی پا قبر بانی که ندی و دا قشان ساده خور بوروا چه و بورون ولی